د ملي دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې د توان نه لرلو له امله د عامو خلکو له کورونو د سنګر او له میرمنو او ماشومانو د سپر په توګه کار اخلي. د یاد وزارت مرستیال ویان فواد امان په خپل ټویټر باندې لیکلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بغلان کې د طالبانو یو مهم قومندان وژلی او د یادې ډلې پر وړاندې پوځي عملیات جریان لري. هغه دا څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو د خپرو شویو ویډیوګانو وروسته کړي چې ښیي د تیرو 3 ورځو جګړو پر مهال لغمان او بغلان ولایتونو کې وسلوال طالبان د خلکو کورونه د سنګر په توګه کاروي، عام المنفعه ځایونه ورانوي او د یو شمېر امنیتي پوستو سامانونه چور کوي. د چارو شمېر کارپوهان وایي د جګړو پر مهال باید د ټولګټو تاسیساتو ساتنه وشي، د خلکو د کورونو څخه د سنګر په توګه استفاده ونشي او د دولتي توکو چور کول هم له هیواد سره ملي خیانت ده. دوی وایي هر هغه څوک چې د ملي پروژو، دولتي توکو او پروژو سره ناسم چلند کوي او تخریبوي د هیواد د مالکیت احساس نه لري او د پردیو لاس پوسی دي. عامه شتمنۍ دا د دې ملت حق دی، دا د ملت مال دی. مونږ د طالبانو نه هر هغه ځایونه چې په هغې باندې د ملت پیسې مصرف شوي، د ملت سرمایه په مصرف شوي، وختونه هم ته نه دا ده چې د هغې ساتنه نشي کولی، نو د ورانېدو حق خو یې نه لري، باید ورانې نه کړي. که په دې دنیا ته نه د افغانان د افغانستان خلک پوښتنه ونه کړي، نو خدای به یې ته نه پوښتنه کوي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي هر هغه څوک چې د چور او کباړ رواج بیا نوی کوي د افغان ملت د قهر، نفرت او عقدې سره به مخ شي. دوی زیاتوي افغانان د ملي تاسیساتو او عامه پروژو تخریب کوونکي د هیواد دښمنان ګڼي. دا ښکاره د دې وطن او د دې خلکو سره خیانت دی، ځکه دا ملي منافع دي، دا د هیواد سرمایه ده. طالب باید دغه کړنو څخه لاس واخلي. هغه تصویر چې د خلکو په ذهن کې و چې د سولې تصویر و، په دې سره هغه تصویر تغیریږي او خلک به په دې فکر کې چې طالب یوازې بربادۍ، تباهۍ او ورانۍ دپاره کار کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ملي تاسیساتو او د پوځي پوستو د چور ویډیوګانې ډېرې خپرې شوي او خلکو خپله غوسه او خفګان څرګند کړی دی. سیاسیونو، مدني او ټولنیزو فعالانو او عامو افغانانو ویلي چې دا کار د پردیو جاسوسانو دی. دوی هم دا راز زیاته کړې چې د پوستو چپاولګر د ترهګرو د کورنۍ غړي او همکاران دي. د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر ټولګټو پروژو او د پوستي تخریب په داسې مهال ترسره شوی چې تېره اونۍ هم د یادې ډلې وسلوالو د کندهار دهلې بند یو لوی پل په بمونو الوځولی و.